وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. او کله چې میژ وویل د کلي ته ورننوځئ نو چېرته چې مو خوښه وي پرېمونه ترې خورئ او په دروازه کښې داخل شئ چې سجده کوونکي یئ او ویایئ میژ وبخشه، میژ به تاسو ته د تاسو ګناهونه وبخشي او ژر ده چې میژ به نیکانو ته ثواب نور زیات ورکړي. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نو هغه کسونه چې ظلم یې کړی و هغه خبره چې ورته ویل شوې وه په بل شان بدله کړه، نو په هغه ظالمانو باندې میژ د اسمان عذاب نازل کړ ځکه چې نافرماني یې کوله. إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او کله چې موسی علیه السلام د خپل قوم د پوره یبه وغوښتې نو میژ وویل په خپلې امسا سره تیږه ګټه ووهه نو د هغې نه 12 چینې جاري شوې. یقینا ټولې خلک خپل ګودار د څښاک زوی وپېژانده. د الله تعالی د رزق نه خورئ او څښئ او مه ګرځئ په مځکه فساد کوونکي.